نو که چیرې تاسې غواړئ خپل ځان ته یو ویب سایټ جوړ کړئ، نو تاسې اول دلته کانوا ته به راځئ او په کانوا کې به په دغه سرچ کې تاسې به ورته لیکئ ویب سایټ. نو تاسې چې ویب سایټ ورته لیکه تاسې به انټر ووهئ. نو چې انټر مو وکړ اوس به تاسو ته په دغه ځای کې د زیاتو لکه مثالاً د ویب سایټو ټمپلیټونه درکړي او تاسې کولی شئ خپل ځان ته بلینک لکه خالي جوړ کړئ، لکه خپله یې جوړ کړئ. او په دغه ځای کې لکه مثالاً هر یو ډیزاین چې د تاسې خوښ سو کولی شئ هغه یوز کړئ. لکه مثالاً د ما چې دغه یې خوښ سو، نو زه پې کلیک وکړم، دلته چې کلیک مو وکړ کسټمایز دیس ټمپلیټ باندې به کلیک کوئ. نو تاسو په دغه باندې کلیک کوئ، اوس همدغه ډیزاین دغه ټمپلیټس ته تاسو ته بله صفحه کې خلاص کړي یا بله ټاب کې. نو ګوره اوس موږ ته دغه خلاص کړو. اوس موږ کراس وګوره دغه چې ګورئ 9 پیج ده. مثلا دا یوه ده، دومه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اوومه، اتمه، نهمه. 9 پیجه ده. لکه مثالاً که تاسې غواړئ په دغه ځای کې خپل معلومات ور اضافه کړئ، لکه مثالاً زه غواړم په دغه ځای کې خپل نوم ور اضافه کړم، زه به ډبل کلیک کوم، په دغه ځای کې به خپل نوم ورته لیکم. خپل نوم یې ورته ولیکه، دلته به راسم په دغه ځای کې به هغه ولیکم تخلص. دغسې مرتبط دغه ځای کې لکه مثالاً تاسې کولی شئ دغه ډیلیټ هم کړئ. دلته مو ډیلیټ که غواړم د دغه په ځای خپل عکس راوړم، نو تاسې به راځئ په دغه ځای کې اپلوډز ته. اپلوډز ته چې راغلی په دغه ځای کې لکه مثالاً که چېرې تاسې یو عکس نه یو راپلوډ کړی، هغه په دغه کولی شئ لکه مثالاً اپلوډ ان ایمیج یا ویډیو لکه دغه ځای نه را ډاونلوډ هغه کړئ اپلوډ کړئ. خو که چېرې مخکې کې تا یو عکس را اپلوډ کړی وي، هغه په دغه ځای کې پاتې کېږي. نو ته کولی شئ په دغه ځای کې لاندې بیا استعمال کړئ. نو ګوره د هغه په ځای دا راغی. وګوره اصل ته به راسو، دغه به هغه لکه مثالاً زه راسم په دغه ځای کې دغه به عکس ور اډ کړم، کولی شئ لکه مثالاً په دغه ځای کې اوس غټ هم کړئ په دغه سایډ. نو ګوره دا راوځي. لکه مثالاً کولی شئ ته د خپل چینل نوم راولئ، کولی شئ لکه مثالاً یوه لوګو راولئ. نو ته کولی شئ دلته لکه مثالاً زه یو ایلیمنټس راولم، نو تاسې کولی شئ دلته ایلیمنټس ته راسئ، په دغه ځای کې سرچ کې ورته ولیکئ د هر څه ایلیمنټ چې تاسې په کار وي. لکه مثالاً په دغه ځای کې ورته لیکلی شئ هر چی تاسو لکه مثالاً ما دغه اوس ما دغه ګرافیک په کار ده، دلته راته زه لکه مثالاً کوزه پیدا کولی شئ، لکه مثالاً ما دغه یو، نو زه دلته ګوره کلیک وکړم ډیزاین ته به اډ شي. کولی شئ لکه مثالاً تاسې اوس وړکی هم کړئ او ساعت دې لکه مثالاً ایډیټ یې کړئ، که لکه مثالاً تاسې غواړئ سایز یې غټ وي، وړکی وي، څه خلته وي. تاسې کولی شئ د هر چي الیمنټ چې تاسې په کار وي کولی شئ دلته یې ورته راولئ. لکه مثالاً درته ولیکمه ما ایرپلین، کولی شم دلته کې ورته ولیکمه، ګوره انټر دې وکړم نو ماته به سره کوي. تاسې ګرافیک یې په کار وي، عکس یې په کار وي، ویډیو یې په کار وي، فریم هر څه چې تاسې په کار وي دلته کې اډ کولی شئ. لکه مثالاً ما چې د ګرافیک په کار ده، نو زه کولی شم دلته راسم دغه ور اډ وګوره څومره ښه ایلیمنټ. ما خپل ډیزاین ته ورکړه. خو لکه مثالاً کوم یو چې دغه کراون هغسې نه لرئ، دغه په مفته دي، که چېرې لرې دغه په پیسو دي. خو تاسې کولی شئ لکه مثالاً ما ډیزاین ته ور اډ کړم، ما نه خو کومه پوښتنه درنه وکړه، رانه ویې نه کړه دغه د ډیزاین ته خو مې ور اډ شو. نه، کله چې تاسې دغه را ډاونلوډوئ نو تاسو ته بیا مشکل ده، تاسې بیا نه شئ کولی شئ دغه را ډاونلوډ کړئ. بیا تاسو ته وایي لکه مثالاً تاسې دا خپله هغسې ده باید پرو ورژن ته وړئ. لکه مثالاً په دغه ځای کې مثال ورکړو، اوس راسو که چېرې موږ دغه را ډاونلوډ کړو لکه پرزنټ کوو، لکه مثالاً په هغه ځای کې بیا موږ ته وایي چې دغه خو چې دا هغه خو نه ده. لکه مثالاً تاسې دا خو ویب سایټ ده، تاسې کولی شئ لکه مثالاً هغه ډاونلوډولی نه شئ، خو تاسې کولی شئ لکه مثالاً کله چې دغه شیر کوئ تاسې نه بیا پوښتنه کوي چې تاسې نه شئ کولی دغه استعمال کړئ ځکه چې دا پرو ده. کولی شئ دا پیج لکه مثالاً دغه ځای کې راسو، په دغه ځای کې دا وړوکي باکس کې ګورئ دا خو ویو پروډکټ ده، یو پروډکټ چا جوړ کړی ده دلته لیکلي. لکه مثالاً په دغه ځای کې ورته لیکلی شئ لرن مور، کولی شئ لرن مور ورته ولیکئ. لکه مثالاً ورته ولیکئ واچ مور، واچ اور ویډیو، سبسکرایب، هر چی چې د تاسې په کار وي په دغه ځای کې ورته لیکلی شئ.
لکه مثلا زه ورته لیکم سبسکرایب، نو دغه مې لکه مثلا سبسکرایب مې ورته ولیکه. هر چې کار لکه کولی شئ په هغه ځای کې ورته لیکئ. لکه کولی شئ په دویمه پیج ته راسئ، په دغه ځای کې لکه نور معلومات ورکړئ. لکه مثلا دلته کې ورته لیکئ experience. دا لکه مثلا تا کوم لکه په کوم شیانو کې تا کار کړی، لکه مثلا په دغه ځای کې ورته لیکئ چې شي کې experience لرئ. لکه مثلا کمپیوټر لکه ګرافیک ډیزاین کې هغه لرئ، په ګرافیک ډیزاین باندې پوهیږئ، نو کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې ورته لیکئ graphic design. دا لکه مثلا دلته راسئ، په دغه دوم کې تاسې لیکلی شئ کمپیوټر ساینس. لکه کولی شئ لکه دغه نه جهیږي تاسې کولی شئ دغه لږ زره کش کړئ، لکه مثلا یو خط کې راسي، ګوره کولی شئ بېرته دلته راولئ. او دوم ته راځئ، لکه مثلا په دغه ځای کې لکه بل چې ورته لیکئ، لکه مثلا بل چې کې تاسې لکه مهارت لرئ، کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې ورته ولیکئ هر چیز چې لکه مثلا چې تاسې ورته لیکئ په دغه ځای کې همدغه پرېږدو. او په دغه ځای کې لکه مثلا زموږ experience د ګرافیک ډیزاین ده، او په دغه ځای کې دغه element چې ده لکه دې سره سر نه خوري بل شي ده، نو تاسې کولی شئ دلته بیا elements ته راسئ، په دغه ځای کې ورته لیکئ ګرافیک ډیزاین چې ورته ولیکه، نو تاسې دلته راسئ په دغه ځای کې ګرافیکس ته راسئ، په دغه ځای کې یو دانه هغه کړئ استعمال کړئ، لکه مثلا دغه یو، نو زه به راسم دغه به ډیلیټ یې کړم، نو دلته به راستم د هغه په ځای به دغه راوړم ګرافیک ډیزاین. ګوره کمپیوټر ساینس ورته لیکئ کمپیوټر ساینس ورته لیکئ. دلته راسئ ګرافیکس ته راسئ، په دغه ځای کې د دغه په ځای بل ګرافیک راولئ، لکه مثلا زه غواړم دغه په ځای چې دغه راولم. دلته راسئ د دغه سایز غټ کړئ، دلته راولئ دغه ډیلیټ کړئ، د دغه په ځای دغه راولئ. نو لکه مثلا اوس د سره سر خوري دغه د ګرافیک ډیزاین هغه ده element یې ده دغه د کمپیوټر ساینس ده. کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې یو ډیلیټ هم کړئ، لکه مثلا ما دوه پکار دي، را به څو دغه دواړه به ګروپ کړو، دواړه یو ځای موف شي. دلته راسو دلته به یې راولو او دغه به د هغه ده کولی شئ اضافه او کمې کړئ. کولی شئ لکه مثلا دریم پیج ته راسئ، په دغه ځای کې خپل عکسونه ورته راپلوډ کړئ، لکه مثلا په دغه ځای کې ورته لیکئ pictures. لکه مثلا د خپلې کمپنۍ عکس راولې، کوم ځای کې چې کار کوي د هغه عکس راولې، یا د خپل عکسونه راولې. کولی شئ لکه مثلا اپلوډ ته راسئ، په دغه ځای کې دغه عکس راولو، دغه کې موږ دغه راوسته، په دغه بل عکس کې چې دا یو بل راولو، لکه مثلا دغه راولو، په بل عکس کې دغه راولو. کولی شئ لکه مثلا خپل عکسونه راوړئ، لکه مثلا یا تاسې د خپل کمپنۍ لپاره جوړوئ، په دغه ځای کې د خپل بلډینګ عکس راولئ، د خپل آفس عکس راولئ، ته په خپله آفس کې لکه مثلا وظیفې کې یا عکس یې اخیستلی دلته یې راولئ، او په دغه ځای کې لکه مثلا ورته ولیکئ چې ته په کوم ځای کې وې، دغه د تا کوم ځای دی، لکه مثلا په دغه ځای کې فرض مثلا د د خپل آفس مې ده، لکه مثلا کولی شو ورچګو مای آفس، د تا د آفس عکس ده. کولی شئ لکه مثلا تاسې چې غواړئ هر ځای کې معلومات را هغه کوئ اضافه کوئ، ډبل کلیک وکړئ، نو تاسې بیا کولی شئ ور اضافه یې کړئ. نو که چېرې تاسې غواړئ دغه اپلوډ کړئ، لکه مثلا پبلش یې کړئ، نو تاسې خو نشئ کولی شئ دغه را ډاونلوډ کړئ، نو تاسې به راځئ دغه شیر څنګ ته اپشن شته پبلش ویبسایټ، په دغه ځای کې څه راسئ، اوس تاسې کولی شئ لکه مثلا په دغه ځای کې اوس تاسې دغه هغه کړئ پبلش کړئ، لکه مثلا نشر یې کړئ، لکه مثلا په دغه ځای کې تاسې راغلی، په دغه ځای کې به راځئ کنټینیو ټو پیمنټ، لکه مثلا نه ګوره په هغه ځای کې ګوره موږ دغه هغه استعمال کړی دغه پرو elements ده، نو موږ اوس نشو راډاونلوډولی، دلته ګوره کنټینیو ټو پیمنټ ګوره $1 ده، نو تاسې کولی شئ لکه مثلا موږ بېرته کاته اوس که راسو، نو که چېرې موږ هغه element ډیلیټ کړو دغه element ده، نو که چېرې موږ اوس دلته راسو پبلش ده، او په دغه ځای کې موږ اوس دغه پبلش کوو، ګوره پبلش ویبسایټ، ګوره په هغه ځای کې بیا موږ ته نه راځي چې موږ دغه
هغه پیسې باید ورکړو ځکه چې موږ یو پرو هغه استعمال کړی ده. آیکان یا ایلیمنټ هر یو کولی شئ لکه مثالا دغه اوس کولی شئ په دغه ځای کې لکه مثالا دغه یو آر ال لکه مثالا مای کانوا سایت په دغه ځای کې لکه مثالا حفیظ الله مای کانوا سایت لکه مثالا دغه نوم ورته ورکړئ دغه ویب سایټ ورته او لکه مثالا په دغه ځای کې غواړئ دغه پبلش کړئ نو تاسې به راځئ په دغه ځای کې پبلش ویب سایټ او که غواړئ لکه مثالا د دغه سیټینګو ته لاړ شئ د پبلش نو ګوره پبلش سیټینګز تاسې کولی شئ په دغه ځای کې راسئ ګوره ویب سایټ ډسکرپشن لکه مثالا د ویب سایټ په اړه خپل معلومات ورکوئ لکه مثالا په دغه ځای کې ورته لیکئ information about myself لکه یو کمپنۍ هر څه شي وي کولی شئ لکه مثالا دغه ورکړئ نو تاسې که غواړئ پبلشوئ دلته به پبلش ویب سایټ باندې وښایي په دغه ځای کې دغه مهم ده دغه باید ورکړئ که مثالا زه ورکوم حفیظ الله رحیمي نو ګوره پبلش څه وکړم ګوره اوس دا preparing your design دغه د تا ډیزاین اماده کوي دغه اوس تاسو ته لږ پاتې دغه په پبلش کې نو ګوره your website is live now دا تاسې ویب سایټ سته دغه لایو ده نو که وګورئ لکه مثالا داسې ده دغه هغه ده دغه لینک ده تاسې کولی شئ لکه مثالا دغه را کاپي کړئ او په دغه کې لکه مثالا ورته ولیکئ تاسو ته به دغه ته هغه کړي او ویو ویب سایټ لکه مثالا تاسې غواړئ خپل ویب سایټ وګورئ نو تاسې به په ویو باندې کلیک کوئ نو که چېرې موږ اوس ویو ویب سایټ باندې کلیک کړو نو موږ اوس دغه ټیب ته خلاص کړئ ګوره دغه زموږ ویب سایټ لایو ده نو ګوره دغه موږ معلومات دي نوم شیان لکه مثالا ګوره موږ ګوره نشئ ډیلیټولی ځکه دا خو ډیزاین څه نه ده چې موږ اضافه او څه شي وکړو نو تر اوسه ګورئ موږ دغه ټول عکسونه چې موږ راوستلي ول په دغه ځای کې دا ګوره موږ لکه مثالا کوم یو چې موږ ټول ډیلیټ کړي دي هغه ټول په دغه ځای کې دي نو دغه موږ ویب سایټ ته دغه لایو ده